څنګه کولی شو چې یو کمپیوټر واخلو که ځان ته واخلو یا یو ملګري ته واخلو که نه موږ څنګه کولی شو چې د کمپیوټر په باره کې معلومات ترلاسه کړو که هغه د ریم په باره کې که د پروسیسر په باره کې که د موډل په باره کې که د هارډ ډسک په باره کې څو جی بي هارډ ډسک د ویډیو اډاپټر ریم په باره کې موږ دا څنګه کولی شو چې د کمپیوټر مکمل معلومات ترلاسه کړو نور به د کمپیوټر سکرین په پردې وګورو سلام عبدالقادر یم ښه راغلاست زما د یوټیوب چینل ته په هفتې کې څو ویډیوګانې د انګلیسي د زده کړې په برخه کې د کمپیوټر د زده کړې په برخه کې او د اسلامي موضوعاتو په برخه کې ویډیوګانې جوړوم که چیرې ستاسو دا ویډیوګانې خوښ وي نو زما چینل سبسکرایب او د زنګ علامه فعاله کړئ چې تر څو د ټولو نه مخکې تاسو ته زما نوې ویډیوګانې ورسیږي Welcome Afghan World Education Center. Start a video. مونږه رن ته راځو که نه دې دې لاره مونږ کولی شو چې رن ته راشو رن به ولیکې رن انټر کولی شي د دې رن راشي او دویمه طریقه وینډوز آر به کلک ونیسئ د آر بټنې سره وینډوز آر چې کله ووایي دلته راځو دلته به ولیکو ایم اس انفو انفو دې چې ولیکه مونږ سره راځي دلته معلومات د کمپیوټر حوال کې مونږ سره راځي او اس چې دی مایکروسافټ وینډوز 10 پرو ایجوکیشن ده او دلته چې ده راځو کومه کمپنۍ ده مونږ سره ډیل کمپنۍ ده او موډل چې ده لیټډ 3.55 ده او کومه وینډوز چې مونږ سره ده 4 بیټه ده مونږ سره چې ده پروسیسر اندازه د پروسیسر اندازه مونږ سره دلته ده کوریا 5 5200 دا چې د پروسیسر اندازه ده او راځو دې کې چې کوم مهم شیان دي که نه دلته راځو ریم ته ریم چې ده مونږ سره 8 جی بي ریم لري او دوهم قدم کې راځي کمپاونډز کله چې دلته راغلو دې کې بیا راځو ډسپلی ته ډسپلی کې چې ده مونږ سره ډېر دلته مهم چې د زیاتره شاګردان کمپیوټر اخلي که نه فقط چیز باندې ډېر تاکید کوي ریم باندې ډېر تاکید کوي پروسیسر باندې ډېر تاکید کوي او بل خبره چې دا ده چې د هغې په هارډ باندې نور ته د اډاپټر ریم ته متوجه نه اوسي او خصوصا اډاپټر ریم دومره مهم شی دی که نه زما د یو ورور کمپیوټر و که نه د هغې موډل هم ټیټو ریم هم کم و ما چې کوم کمپیوټر هغسې و موډل هم ریم کې هم ډېر و د هغې په کمپیوټر کې به جي ټي آی کار کوو زما په کمپیوټر کې به جي ټي آی کار نه کوو علت یې چې یو وخت چې ما معلومات بیا ترلاسه کړل ویډیو اډاپټر ریم یې کم و دا ریم چې دی د هغې د کمپیوټر 2 جی بي زما د کمپیوټر ایس نه و ځکه زما په کمپیوټر کې جی ټي آی گیم کار نه کوو دې ته باید متوجه اوسئ او دویم قدم کې راځو سټوریج ته سټوریج کې چې راغلو ډیکس ته چې راغلو مونږ دلته مهم چې دی که نه مونږ سره دلته د هارډ ډیسک سایز ده هارډ ډیسک سایز چې دی 415.6 مونږ سره د هارډ ډیسک دی مونږ سره دومره جی بي دی یعنې 500 تقریبا راځي دا خپله 500 جی بي مهم شیان دغه په دې طریقه مونږ کولی شو چې خپل د کمپیوټر بعضې مکمل معلومات ترلاسه کړو او که غواړې که نه دغه لارې مکمل دا نور خپله تاسو خپله کولی شئ چې مکمل د کمپیوټر معلومات دي دا نور تاسو خپله پکې وګورئ نور خو دغه کوم شیان چې ما وویل دا مهم شیان دي کله چې یو کمپیوټر څوک اخلي دا باید پکې وګوري که کومه پوښتنه لرئ نور په کمنټ کې راته ولیکئ Afghan World Education subscribe, bell icon, like, comment, share. Thanks for watching you.